بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د اخترې د قربانۍ څومره قدر غوښې به صدقه کوي. محترمینو، درې حصې که یوه حصه صدقه کول مستحب دي چې یوه حصه صدقه کړي، لیکن که چیرې عیالداره دي، په کور کې خپله ډېر دي، اهل یې ډېر دي، اولاد زیاته ده، نو بیا دې هغه په خپله کور کې استعمال کړي، د خپل اولاد دپاره دې کښېږدي، دغه دپاره بیا صدقه کول لازمه نه ده. بلکې بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 1 هغه دا لیکلي دي که چیرې عیالداره وي، په کور کې خپله سره ډېر وي، نو هغه دپاره د خپلو بچیانو دپاره ایښول یې بهتره ده پر ځای د دې چې نورو ته یې ورکړي. ها، که ډېر اختریان کړي وي، ډېرې غوښې وي، نو درېیمه حصه صدقه کول دا غوره او بهتره ده چې نور هغه غریبان، هغه مسکینان چې هغو اخترې نه وي کړي، قربانۍ نه وي کړې، هغه هم په دا ورځ، د هغو ماشومان هم، د هغو کورنیان هم په دغه ورځ د غوښو د خوړلو او د پخولو هغه دیګچه چې کومه ده هغه ګرم وي، هسې نه چې د هغو ماشومان ستا و دروازه و در ته ولاړ وي او دومره نه وي چې د هغو دیګ هم ورباندې کړي. نو که چیرې ډېر زیات وي، نو بیا پکار دا ده چې یوه حصه صدقه کړي. په حواله ده فتاوی سراجیه صفحه نمبر 315، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 1، فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 300، شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 328، او دغه رنګه فتاوی هندیه صفحه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 310. او محترمینو، که چا نکه صدقه، نو هم قرباني اخترې نه خرابېږي، خو اصل د اخترې مقصود چې کم دی هغه صرف ذبحه کول دی، حلالول دی، چې ذبحه دې کوي بیا نور ستا شی دی، ستا ملکیت دی، چې صدقه یې کوي خو ډېره بهتره ده، درېیمه حصه مستحب ده. او که چیرې په کور کې سره ډېر دي، نو چې کور یې کښېږدي هم څه مشکل نشته. والسلام.